السلام علیکم قدرمنو او نازولو ملګرو په دې ویډیو کې تاسو سره د شپږ هغو غلطیانو په اړه باندې معلومات شریکوم چې هغه غلطیانې زموږ تاسو په ټولنه کې زیاتره ښځې کوي. غواړم چې د یو نصیحت په تور باندې تاسو سره شریک کړم چې له دې معلوماتو نه تاسو هم ځانونه خبر کړئ. دغه غلطیانې که یو ښځی پرې نږدي او په مسلسل ډول باندې کوي نو امکان شته چې د سخت عذاب او مشکلاتو سره مخ شي. دغه غلطیانې کومې دي؟ دا ویډیو را سره خامخا تر اخره وګورئ چې تاسو له دې معلوماتو نه خبر شئ او ګټه ترې واخلئ. خو د معلوماتو درکولو نه وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې هم تاسو ته همدغسې ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانې پوخ درو رسیږي او تاسو ترې ګټه واخلئ. اول دوستانو، لومبنۍ هغه غلطي چې زیاتره ښځې کوي هغه د بې ځایه تعویضونو کول دي. زیاتره ښځې چې په کور کې څه مشکل او یا لانجې پیدا شي نو تعویضګرو ته ورځي او په جادوګرانو او تعویضګرو باندې تعویضونه کوي او د دغه تعویضونو په ذریعه باندې کوشش کوي چې خاوند د ځان تابعدار کړي او یا په کور کې په نورو خلکو باندې تعویض وکړي چې هغوی ته نقصان ورسیږي او د دې د مخې نه اخوا شي. نو دا یوه ډیره غټه غلطي ده. باید چې له دغسې غلطیانو نه ځان وساتئ ځکه چې دا ډیر خراب نقصانونه لرلی شي. دویمه غلطي چې اکثره ښځې کوي هغه د شرعي حجاب غلط استعمال دی. نن سبا که بازارونو کې وکتل شي نو اکثره ښځو حجاب یا برقې اچولی وي چې دغه حجاب یا برقو ته د شرعي حجاب نوم ورکول کیږي او وایي چې موږ پرده کوو. خو که وکتل شي نو هغه لباس او حجاب سراسر د شرعي لباس او حجاب سره په ټکر کې وي ځکه چې په هغه حجاب کې د وجود هر اندام جدا ښکاري او دا فحاشۍ او حیاشۍ ته دعوت ورکول دي. نو هر ښځه چې حجاب کوي باید شرعي حجاب مراعات کړي او هغه حجاب وکړي چې په هغې کې ټول وجود پټ او په حیا عزت کې پاتې وي. درېیمه غلطي چې اکثره ښځې کوي هغه نامحرمو خپلوانو سره ازادانه ګپ شپ دی چې هغې سره د دوی نکاح کیږي. زیاتره ښځې په دې باره کې هیڅ فکر نه کوي او وایي چې د ترور زوی یا د ماما زوی او یا نور دغسې خپلوان د ورور غوندې وي. خو په یاد دې وي چې هر هغه سړی چې د جینۍ ورسره نکاح جایز وي هغه د جینۍ لپاره نامحرم وي. نو باید هغې سره د خبرو اترو او ګپ شپ نه ډډه وکړی شي ځکه چې په دې معامله کې سستی کول هم ډیر لوی نقصان او خراب انجام لرلی شي. څلورمه غلطي چې اکثره ښځې کوي بغیر د ضرورت نه د کور نه وتل دي. نن سبا زیاتره ښځې داسې هم کوي چې د چکر لپاره بازارونو ته ځي نو باید چې له دغسې چکرونو نه هم ځانونه وساتل شي. پنځمه غلطي د موبایلو غلط استعمال دی. نن سبا هر سړي د ضرورت لپاره په کور کې موبایلونه ساتلی دي او دا د نن سبا وخت یو ضرورت هم دی. خو زیاتره ښځې د دې نه غلطه فایده اخلي او د دې غلط استعمال کوي. پردو سړو سره خبرې کوي چې انجام یې ډیر خراب او بد کېدلی شي. نو باید له دغسې غلطیانو نه هم ځانونه وساتل شي. شپږمه او اخیری غلطي چې ښځې کوي د هغه زیب و زینت او سنگار استعمالول دي کوم چې الله تعالی حرام کړي دي. نو هر هغه زیب و زینت او سنگار چې الله تعالی حرام کړی دی باید له هغسې څیزانو نه ځانونه وساتل شي. نو دوستانو دا هغه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل په دې هیله چې ستاسو به خوښ شوي وي. د الله تعالی نه همدا دعا کوو چې الله پاک دې موږ سره د رحم او کرم معامله وکړي او الله تعالی دې موږ تاسو او ټول مسلمانانو ته مغفرت او هدایت را نصیب کړي او څومره ژوند مو چې پاتې دی الله تعالی دې په موږ خصوصي رحم وکړي او پاک رب دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي. په کمنټ کې راته امین خامخا ولیکئ چې تاسو هم د دې دعا حصه جوړه شئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.